نوره احساس وایي چې خلک مې پلار ته وایي چې خپله لور دې ووژنه ځکه چې ستا لور بد کرداره ده، خو هغه وایي چې زما ګناه دا ده چې زه شاعري کوم. هغې نور څه ویلي دي؟ که غواړئ چې له دغه دردونکو معلوماتو خبر شئ نو دا ویډیو خامخا تر اخره وګورئ. په ټولنیزو رسنیو مشهوره شوې پیغله پښتنه شاعره نوره احساس وایي چې د هغې خپلوانو یوازې په دې خبره د هغې پلار ته ویلي دي چې خپله لور نوره احساس باید ووژني چې هغه ولې شاعري کوي. د خیبر پښتونخوا د سوات سیمې سره تعلق لرونکي 19 کلنه نوره احساس چې په 11م صنف کې سبق وایي او د سبق ویلو سره سره له تیر یو کال نه پښتو شاعري هم کوي چې په ټولنیزو رسنیو باندې ډیره زیاته مشهوره شوې ده او شهرت یې پیدا کړی دی. خو هغه وایي چې ما ته خپل شهرت ستونزې پیدا کړي دي او په چمګاونډ او سیمه کې ورته داسې نظر کیږي چې ګنې هغه چېرته ډیره بدکرداره یا ناروا کارونه کوي. هغه وایي چې زه له کوره وځم د خلکو سترګې راپسې شي، څوک راپسې د شانه اوازونه هم کوي، څوک راپسې شپېلي وخي او څوک راپسې په ټولنیزو رسنیو هم خبرې کوي. خو بیا هم ما د دې خلکو رویو ته ځان نیولی او عزم مې کړی چې خپل تعلیم به هم سرته رسوم او شاعري به هم کوم. هغه وایي چې تاسو وینئ چې زه په پرده کې اوسم او په خپله شاعرۍ کې د خپل وطن د مینې او امن خبره کوم او د میرمنو د حقونو خبره هم کوم او داسې مې څه نه دي ویلي چې د پښتنو شمله پرې ښکته کړم، خو بیا هم خلک زما پلار ته وایي چې د خپله لور دې ووژنه. هغه وایي چې له ماشوموالي یوازې محرومیتونه او د نفرت ډکې رویې د خپل کور دننه او بهر لیدلې دي او دغه رویو د هغې نه شاعره جوړه کړه. هغه وایي چې ما سره خو په خپل کور کې زما چاچیګانو او تروریانو هم خبرې نه کولې، زما مور پلار ته به یې پیغورونه کول چې دا لور مو سمه نه ده، حالانکې ما به هیڅ ګناه نه وه کړې، خو ګناه مې یوازې دا وه چې کتاب به مې لوستو یا به مې شعرونو سره مینه کوله او په دې به زه د خپل خاندان خلکو ته ښه نه ښکارېدم. هغه وایي چې د ټولنې او خاندان همدغه ناسمو رویو په وړاندې زه لکه د مضبوط دیوال ودرېدم او هغه وایي چې څومره عقل سړی په سر کې لري نو دومره ښځه هم لري، دواړه 2 لاسونه او 2 پښې لري، بیا ولې که سړی وغواړي هغه ډاکټر هم جوړیږي، انجینیر، پایلټ، وکیل، شاعر او فنکار هم جوړیږي. خو یوه ښځه په پښتنه ټولنه کې یوازې په شاعرۍ کولو هم د تنقیدي رویو سره مخ کیږي. هغه وایي که په پښتنه ټولنه کې ښځو ته د خپل کردار ترسره کولو موقع ورنه کړل شي نو د ژوند په منډه کې به پښتانه د ټولو نه وروسته پاتې شي. VOA ډیوه سره په مرکه کې دغې پښتنې پیغلې ویلي دي چې کومه ټولنه کې چې د ژوند بار ښځې او سړي په شریکه پورته نه کړي هغه پر مخ نشي تللی. خو له بده مرغه پښتانه نن هم میرمنې په ټولنه کې د خپل تعمیري کردار نه منې کوي. نو دوستانو دا وې د نوره احساس د خولې خبرې چې تاسو سره مو شریکې کړي چې هغې VOA ډیوه سره مرکه کړې ده. که غواړئ چې په آینده کې مو هم له همدغسې معلوماتو خبر وساتو نو زموږ چینل همدا اوس سبسکرایب کړئ، ورسره خوا کې د بیل نشان هم وهئ چې په آینده کې مو له هر قسم معلوماتو خبر وساتو. ډیره مننه.